سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. نن د یوږي 18مه د ملي قهرمان احمدشاه مسعود د ترور له 18مې کلي سره برابره ده. احمدشاه مسعود له نن څخه پوره 18 کاله مخکې په 1380 هجري لمریز کال کې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د دوو عربانو چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو ترور شو. نوموړی د پخواني شوروي د تجاوز پر وړاندې یو له مخکښو قمندانانو او د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې مشر هم پاتې شوی دی. په بادغیس کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان مولوي نذیر مطمئن په یوې نښته کې له خپلو 11 کسانو سره ووژل شو. دغه نښته تېره شپه د آبکمري ولسوالۍ د هفت شهید پر پوستې د یادې ډلې له برید وروسته رامنځته شوې ده. د بادغیس امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي په دې نښته کې 14 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې د هفت شهید پوستې قمندان او یو بل پولیس هم ټپیان شوي دي. د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د انسان تښتوونکو 2 برمته شوي کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. تښتوونکو پر دغو کسانو تېر ماښام د یادې ولسوالۍ په غزګي سیمه کې هغه مهال ډزې وکړې چې د پولیسو له لورې د نیول کېدو ویره یې احساس کړه. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي چې د یادو بریدګرو د نیولې په موخه د پولیسو پلټنې روانې دي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د همغږۍ د مرکز قمندان تېره ورځ په لوګر کې ووژل شو. د پکتیا والي وایي دا قمندان چې ډګروال اسدالله حلیمي نومیده تېره ورځ کابل ته په لاره د لوګر په ساحه کې د سړکغاړې د یوې منچاودنې په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. تر دې وروسته په هلمند کې پر پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه په کلي توګه بنده ده. د هلمند والي له صرافانو سوداګرو او پانګوالو سره په یوې ناستې کې د بهرنیو اسعارو او په ځانګړي ډول د پاکستاني کلدارو راکړه ورکړه د هلمند په بازارونو کې جرم وګڼه او خبرداری ورکړ چې له عاملینو سره به جدي چلند هم وشي. په همدې حال کې سوداګر او پانګوال د دې ولایت په بازارونو کې د افغانۍ له کمښت څخه سر ټکوي. د هلمند په بازارونو کې راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کیږي. نن په یاد ولایت کې د کلدارو له چلند څخه د مخنیوي په موخه یوه غونډه جوړه شوه. د هلمند والي ګواښ کوي که تر دې وروسته د افغانۍ پر ځای بهرني اسعار وکارول شي نو له عاملانو سره به جدي چلند وکړي. محاکمې ته هم هدایت دی څارنوالۍ او محاکمې ته هم چې نور هیڅ سند د کلدار په مقابل کې چې راځي معامله پیر او پور او قرضداري هغه د ونه نیسي په دغه کې په خپل محاکمه کې. د هلمند د ولایتي شورا غړي وایي په بهرنیو اسعارو د توکو پیرودو د افغانیو پر ارزښت منفي اغېز کړی. یوازې په دغه یوه هلمند ولایت کې که چیرې د صرافانو څخه پوښتنه وکړي چې په میلیوناو کلدارې دلته تبادله کیږي یو او بل ته ورکوه کیږي په بانک کې پوښتنه وکړي د هغه شان دی. له دې سره جوخ سوداګر له دې کړنې ستاینه کوي خو دوی د هلمند په بازارونو کې د افغانۍ د کموالي له امله سر ټکوي. افغانۍ مو ډېره زړه ده. افغانۍ مو دلته ډېره غټې پیسې نه لرو میده پیسې مو زیاتې دي. د افغانستان بانک څخه مو هیله دغه ده که چیرې دوی سهم لري چې په ولایتو ته سهم ورکوي نوې افغانۍ چیرې دي په 15 کاله باندې موږ نوې افغانۍ نه لیدلې په دې ښار کې. خو هیله مې همدغه ده موږ اماده یو تجاران پانګوال صنعتکاران ټول اماده دي دې پروسې ملاتړ کوو په کلکه باندې ورته. بلخوا د افغانستان بانک مسؤلان وایي د بهرنیو اسعارو له چلند څخه مخنیوی کولی شي چې افغانۍ پیاوړې کړي. افغانۍ چاپ زموږ په لاس کې دی. هر وخت چې هر څومره افغانۍ اړتیا وي د ضرورت په اندازه باندې به موږ چاپوو او بازار ته به یې راباسو. دا په دا سال کې ده چې په تېرې یوه میاشت کې په هرات او ننګرهار کې د بهرنیو اسعارو پر چلند بندیز لګول شوی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.